درنو لیدونکو په همدې کال کې د افغانستان نه د امریکا د ماربوي ځواکونو د وتلو وروسته د افغانستان او امریکا پر روابطو جدي بحثونه پیل شوي دي. په دې بحثونو کې یوه اندېښنه دا مطرح کیږي چې آیا که حکومت د امریکا سره یعنی افغان حکومت د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، افغانستان به امنیت او ثبات وساتلی شي که نه؟ په دې هکله د پژواک خبري اژانس د رئیس او مؤسس دانش کډوخیل نظر اخلو چې تازه د افغانستان نه واشنګټن ته راغلی او نن یې زموږ بلنه منلې ده. کډوخیل صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلی. یوه تر ټولو مهمه پوښتنه چې غواړم تاسو سره مطرح کړم، پرون ما ستاسو خبرې مو واورېدلې. تاسو په دې خپلې خبره کې داسې ویل چې پژواک اژانس کولی شي چې د خارجي کومکونو پرته هم د 2014 کال وروسته پاتې شي. مهمه پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې چې څه مالي کومکونه خصوصا رسنیو او مطبوعاتو سره کېږي، دوه مهمې سرچینې لري. یو خارجي کومک دی، یو کورني اعلانات دي. کورني اعلانات د پانګوالو دي چې هغوی همدا ایره لري چې که امنیت نه وسي پانګونه نه کوو، او خارجي کومک کې خارجیان وایي چې که خارجي عسکر نه وي کومک نشته. نو تاسو څنګه پژواک وایو چې پاتې کیږي؟ ما پرون په خپلو خبرو کې مخکې له دې نه چې زه هغه د افغانانو اصلي اندېښنه ما مطرح کړه او زه د افغانستان راتلونکی چې د ثبات خواته ځو که د بې ثباتۍ خواته ځو له دوو مهمو شیانو سره یې تړو. لومړی همدغه د امنیتي تړون امضا کول دي، او دویم موږ داسې یو انتخابات غواړو چې هغه انتخابات دغه څوک چې دا اوس انتخابات ته ولاړ دوی ته د منلو وړي. که چیرې موږ امنیتي تړون امضا سي او دغه راز موږ داسې یو د قدرت سیاسي داسې یو انتقال ولرو چې هغه افغانانو ته د منل وي، زه مطمئن یم چې افغانستان سره کومې دغه اقتصادي مرستې چې کومې دي، د افغانانو خپله اقتصادي وده چې ده، د پانګونه چې ده، خلک خپله دغه د موږ ملک ثبات پیدا کوي. او په هغه کې نه یوازې پژواک بلکې زه فکر کوم د افغان حکومت بلکې زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ تجاران زړه ښه کوي، او کله چې د موږ ثبات خواته راسو نو هر څه به سمي. خو که چیرې موږ امنیتي تړون امضا نه کړو، موږ یو قوي خپل امنیتي ځواکونه ونه لرو، موږ داسې انتخابات ولرو چې هغه د جنجال برانګیزه زه فکر کوم نه به بیا رسنۍ نه به بیا د افغانستان راتلونکی کېدای شي د ګواښ سره مخ. یعنې یوازې مالي مسله نه ده مطرح کومکونه، بلکې سیاسي بود هم ډېر پکې مهم. راځم دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسې د اژانس مربوط و، خصوصا تاسو انتخابات یاد کړل. دې کې شک نشته دی چې د افغانستان مطبوعاتو په مجموع کې که خصوصي دي که د دولت په چوکاټ کې دي، تر بل هر وخت پورې په دې انتخاباتي مبارزو کې ډېرې مطرح دي او خپل نقش او رول یې ډېر وښودو. لیدونکو ته داسې وایو چې دوی څومره متوازنه دي، څومره په خپل راپور ورکولو کې دقت کوي او څومره بېطرفي ساتلی شي؟ مسله دا ده چې موږ متاسفانه ټول مطبوعات آزاد مطبوعات نه دي. تاسو ته معلومه ده موږ ګوندي مطبوعات لرو، موږ داسې مطبوعات لرو چې هغه د همدغو جنګي ډلو ټپلو پورې تعلق لري. یعنې که زه خبره کوم هغه به یوازې د آزادو مطبوعاتو په اړه باندې کوم. آزاد مطبوعات کله چې د هغوی لپاره افغانستان مهم ده، د دوی لپاره د انتخاباتو شفافیت او روڼوالی مهم ده، نو دوی تر ډېره حده پورې خپلې هلې ځلې کوي تر څو دوی وکولی سي یو داسې باتوازنه پوښښ انتخاباتو ته ورکړي تر څو د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنې، د انتخاباتو لپاره آمادګیانې او حتی د انتخاباتو لپاره د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي. که تاسې دغه وروستیو کې د تلویزیونونو او د رادیوګانو کمې مناظرې ولیدلې، یعنې دا د خلکو په عامه پوهاوی کې ډېر مهم رول یې ولوباوه. دا اوس خپله کاندیدان اگر که دوی په خپلو برنامو کې ډېر فعال نه وي، ولایتونو ته نه ځي، اما بیا هم دغو رسنیو وکولی سو چې د دوی اواز خپلو خلکو ته ورسوي. یوه ته خلک یادوي، دې کې شک نشته دی چې ولس د مطبوعاتو سره ډېر اوس نښتی، خصوصا کله چې دا ټولنیزې رسنۍ ګورو، بیخي د یو آزاد بازار په شان دی، هر څوک خپل نظر خپرولی شي او هر څوک زر نظر نه هم خبرېدلی شي. ولس څه وایي د 2014 کال قیسې باندې چې دلته اوس خارجي ماموریتونه، پوځي نظامي ماموریت ختمیږي، خارجي عسکر به اکثرا وځي، داسې هغه مجموعاً اکثریت لویه کتله د افغانستان ولس څه وایي مطبوعاتو ته، خصوصا خپلو کورنیو مطبوعاتو ته چې څه به کېږي؟ ولس اندېښنه لري، اما ولس بیا هم امید کومې برخې نه د څه شي نه اندېښنه؟ د دوی اساسي اندېښنه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه دا ده د دې ملک ثبات، د دې ملک یو داسې حکومت چې هغه بیا د خلکو ته د منلو وړ وي او موږ وکولی سو د خپل اساسي قانون مطابق
د قدرت سیاسي انتقال وکړو دا د خلکو په وړاندې لویه اندېښنه ده او یعنې شک لري چې دا کار به ونه شي په انتخاباتو چې روان بهیر دی تر کومه حده پورې چې اوس موږ د افغان حکومت کړو ته ګورو طبیعي ده چې خلک اندېښنه لري ځکه چې د امنیتي تړون په سر باندې چې دغه څو میاشتې دا کمې دغه ناندرۍ روانې وې دا د خلکو لپاره تشویشونه ورځ په ورځ زیات کړي دغه راز خلک لا تر اوسه پورې په دې مطمئن نه دي چې آیا افغان حکومت به یو داسې انتخابات چې هغه به د تقلب نه پاک وي هغه به خلکو ته د منل وي دوی به دا جوړ کړی سي که نه سي یعنې خلک به واقعا په دغه انتخاباتو کې په صحیح شکل د خپل هغه کس ته چې دوی غواړي رایه ورکړي د هغوی لپاره به دغه زمینه یا ته د انتخاباتو پایلې به بیا دغه مطرحو ډلو ته د منلو وړ وي که نه زه فکر کوم اوس وخت کې د افغانستان لپاره چې خلک امیدوار سي سیاسي ثبات ډېر مهم ده خلک باید مطمئن سي دا خلک خپله دا چې ډېر څه په لاس کې لري که هغه مصرف کړی سي زه فکر کوم موږ د بهرني قواو پر یو وخت ډېر کم دی یو جواب مې بل اخیستو تاسې ډېر مهمو خلکو سره خصوصا د امریکا د طرف نه چې پرون تاسې لیدنه لرله او دا بحثونه روان هم لیده د دې ځنم څه برداشت واخیستو چې د واشنګټن کې اکثریت څه فکر کوي چې څه به کیږي په افغانستان کې امریکایي دیدګاه څه ویانې زه فکر کوم تر کومه حده چې ما پرون د دوی خبرې واورېدې یا له دوی سره موږ وکتل د دوی اوس هم افغانستان د دوی لپاره مهم ده او د افغانستان ثبات د دوی لپاره مهم ده یعنې دا د ما لپاره یو امیدوار کوونکی اوسي یعنې غیر د امنیتي تړون نه دوی څه کوي که امنیتي تړون زه فکر کوم دوی به اوس دې ته امیدواره که چیرې اوسنی افغان ولسمشر دا امضا نه کړي کیدای شي راتلونکی ولسمشر دا امضا کړي خو د دوی لپاره هم د افغانستان راتلونکی ثبات مهم ده یعنې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 10 کلونو کې په تېرو 12 کلونو کې افغانستان کې لري تر یو حده پورې ما داسې درک کړه چې دوی نه غواړي دا له لاسه ورکړي یعنې دا باید همدغسې دوام وکړي په څه شي ساتي د دې ساتل خو به یعنې هغه امید چې دوی لري چې که افغان حامد کرزی د موږ ولسمشر دا امضا نه کړي زه فکر کوم راتلونکی حکومت به دا امضا کړي او دا د دوی لپاره زه فکر کوم یو امید شته ډېره مننه کړو خیل صاحب کور ودان مننه چې زموږ بلنه منلې وه